تفریق یې کړئ. مخکې د دې نه چې دغه مختلط عددونه موږ د یو بل څخه تفریق کړو، باید پوه سو چې دغه منفي دننه د قوس دواړو کې ضرب کیږي. یعنی موږ لیکلی سو چې 2 منفي 3i صحیح ده، او ورپسې چې دی دغه عددونه ولیکو چې منفي 6 منفي ضرب د منفي مثبت 18i. د دې ځایه یو دانه عدد حقیقي ده، بل حقیقي ده، او همداسې چې ده یو دانه منفي 3i او مثبت 18i لرو. ښه، مثبت 2 او منفي 6 د دې حاصل کیږي. ښه، وبه لیکم یا ښه 2 او منفي 6 کیږي منفي 4 منفي 3i او مثبت 18i، دا کیږي مثبت 15i، چې چی شي ده یو مختلط عدد ده او ډیر په اسانۍ لاسته راغی. هم حقیقی عدد ورسره سته دی او هم یو دانه موهومي عدد ورسره سته دی چې 15i ده او منفي 4 دی.